احمد مسعود د جګړې درولو لپاره صرف یوه غوښتنه لري. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي چې مبارزه یې د دې لپاره چې په افغانستان کې د خلکو له ارادې تشکیل حکومت جوړ شي. دی وایي که چیرې د انتخاباتو سیستم ومنل شي، دوی به خپلې وسلوالې مبارزې ته نور د پای ټکی کېږدي. دا و زموږ د نن ورځې تازه معلومات. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.